برنامه از محصولات تنی. د با خبر خبرونه د مهمو خبرونو راپورونو او مرکو راټولونکي. سلام، یو ځل بیا مجیب خلوتگر او آمنه بابک د دغه راپورټو سره ستاسو په خدمت کې یو. کاندیداهای ریاست جمهوری در کابل و ولایات خط مشی خود را اعلان نمودند. کابل شاروالی 1500 تنه جذبوی. در نظر است تا اردوی 70,000 نفری ملی به 150,000 نفر افزایش یابد. د لاسو پروژو تړون د هیواد د لرې سیمو لپاره لاسلیک شو. گفته می شود که عدم امنیت در هرات مانع گردهمایی تعدادی از مردم شد. د زابل په ولایت کې د یوې حملې په ترڅ کې څو تنه امنیتي سرتیري ووژل شول. و در اخیر برنامه تطبیق واکسن یا آبلکوبی فلج اطفال در تخار آغاز گردید. خلمړی بشپړ خبرونه د الماس مددیار نه. د میدان وردک د ولایت ځینو خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ. مظاهره کوونکي د ځایي چارواکو د دې عمل په وړاندې لاس په مظاهره وواهه چې د هغه ولایت ځینو کارکوونکو ته د اوسېدو دپاره نمرې ویشل شوې وې چې ځینې دغه نمرې د یوې هدیرې په سیمه کې وې. مظاهره کوونکو ځینې کورونه چې د هدیرې په سیمه کې جوړ شوي ول وران کړل. وروسته مظاهره کوونکي د پولیسو د خبرګون سره مخامخ شول او ځینې مظاهره کوونکي نیول شوي هم دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال په ټول ټاکنو کې د ګډون نه منع شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې په پیښور کې د کډوالو په پنغاړو کې اعلامیې خپرې شوې دي او کډوالو ته د نه ګډون خبرداري ورکړل شوې ده. دا اعلامیې د ناپېژندل شویو کسانو لخوا خپرې شوې دي. دا په داسې حال کې چې د دې اونۍ تر پایه پورې به 8000 کډوال د نوملیکنې کارتونه ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د صلح د عملیاتو مرستیال په وینا د کډوالو ګډون نه کول یوه ستونزه ده، خو دومره لویه ستونزه هم نه ده چې د ټول ټاکنو په بهیر اغیزه ولري. د DDR یا وسلو راټولولو په بهیر کې به د چهارشنبې د ورځې تر پایه پورې 9 میله درنده وسله د مزار شریف د 8 لمبر قولي اردو د 80 فرقې څخه راټول شي. د 1600 یا ایساف د ځواکونو د ویان په وینا په دې وسلو کې 40 چاینا ټانکونه دي چې په نوموړي ولایت کې به ملي اردو ته وسپارل شي. د دې درندو وسلو د راټولولو سره د راټولو شویو درندو وسلو شمیره 2000 ته رسیږي. په یو موټر سایکل کې د یوې بمي چاودنې له امله وژل شوی کس تروریست ګڼل شوی دی. دا خبره د خوست د ولایت امنیتي چارواکو کړې ده. د چارواکو په وینا چې نوموړي کس دا بم په موټر سایکل کې د امنیتي چارواکو د وژلو په خاطر ځای په ځای کړی و. دا پیښه د خوست د ولایت په لویدیځ کې رامنځته شوه چې یو لاروی هم د ځان سره ټپي کړی دی. د جاپان د هیواد په جنوب لویدیځ کې د طوفان له امله ټولې ځمکنۍ، هوایي او بحري اړیکې شلېدلې دي. د دې طوفان له امله د سیمې په لور ټول هوایي پروازونه، ځمکنی ترانسپورت، ریل ګاډي او د کشتیو تګ راتګ ځنډېدلی دی. د جاپان تلویزیون د نوموړي هیواد د هوا پیژندنې د ادارې د رپورټ په اساس ویلي چې په نوموړي هیواد کې سږکال دا 21م طوفان دی چې له دې امله 2 تنه مړه، 14 تنه ټپیان او په 10 نور تریتم شوي دي. با سلام مجدد، آمنه بابک و من مجیب خلوتگر با برنامه با خبر در خدمت شما عزیزان قرار داریم. خدا کنه که تا پایان برنامه با ما باشین و طبق معمول آمنه جان میگه براتون که چی آمنه؟ اوکی، د معمول پشان بیا هم هغه کاندیداوی چې ځانونه د راتلونکي ولسمشرۍ ته کاندیدا کړي دي خپل تګلارې اعلام کړي دي، البته په مرکز او ولایاتو کې. بله، خدا کنه که
از مرکز و ولایت کلش داشته باشیم. من نمیفهم کلش هست یا نه. اوکی، مصطفی حبیب او نور معلومات. به دنبال کمپاین انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری، دو تن دیگر از کاندیداها محمد محقق و میر محمد محفوظ ندایی پلان‌های کاریشان را در رابطه به دولت آیندهشان ابراز داشتند که اولا محمد محقق گفت که در حکومت انتخاباتی من با پدیده جنگ و اسلحه تنها بود نظامی جنگی آن ملاحظه نخواهد شد، بلکه بحران تعادل و قدرت را نیز در بنیاد خود رعایت خواهد کرد و در رابطه به محو کشت خشخاش چنین افزود: حکومت انتخابی من برای مبارزه با این معضل طرح خاص را روی دست خواهد گرفت. من با احیای سیستم زراعتی و دامداری کشور با مبارزه جدی علیه فساد دخیل در اداره حکومت مرکزی و شعبات آن با دعوت فعال از مجامع بین‌المللی در عملیات‌های تصفیه‌ای همه‌جانبه و پیگیر علیه قاچاقچیان مواد مخدر ریشه‌های اصلی این فاجعه را در کشور هدف قرار خواهم داد. میر محمد محفوظ ندایی کاندیدای دیگر ریاست جمهوری در مورد تهاجم فرهنگی و استفاده از وسایل پیشرفته، تکنیکی اطلاعاتی و خط مشی حکومت آن در آینده گفت: ما یک از کارهای ما خواهد بود که نمیگذاریم که از طریق تخریب اذهان ملت ما را به بی‌راه بکشیم. چیزی که ما تدارک کردیم و وی است که ما کوشش میکنیم افراد جامعه خود نگذاریم که به جامعه فاقد اخلاق تبدیل شود. اخلاق است که فرهنگ ملی با وجود میاره. جلوگیری از بی‌بندوباری های هر شکلی که باشه این از مسئله عمده است. این در حقیقت ملت سازی است. تا زمانی که ما اخلاق و فرهنگ برای یک ملت نتیم، ما نمیتونیم که در بین جامعه جهانی ادعا بکنیم که مسلمان هستیم، ما افغان هستیم. به سلسله این کمپاین های انتخاباتی، عبدالهادی دبیر و نماینده مسعود جلال روز چهارشنبه نیز به کمپاین خود در ولایت بغلان ادامه دادند که جزئیات بیشتر را از همکار ما عبدالصمد ندیمجو میشنویم. سید عبدالهادی دبیر به سوالات مردم پاسخ داده در جواب این که انجوها از نظر وی چگونه‌اند گفت که من کار انجویی را رد نمی‌کنم، اما اکثر انجوها در افغانستان مشغول کارهای جاسوسی و ضد منافع افغانستان را دنبال می‌کنند. ما به طرف انتخابات میریم، به دل جان میریم، به ارمان شما میریم که خدای نخواسته ارمان شما ملت عزیز که 20 سال رنج کشیدن پایمال نشود. وگرنه انتخابات نیست، یک چیزی است که امریکا ساخته و میخواهد جبران سر شما بیاره. محمد فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل و نماینده خاص مسعود جلال گفت که نباید فریب خورد، باید با تفکر به طرف صندوق‌ها رفت. چند روز پیش دوستان ما در یک معامله به یک صدای بلند گفتند که کاندید ما آغاز کرده است، ولی هفته نگذشت که گفتند که کاندید ما کرده نیست. متعجب میکنم که در یک هفته چرا افکاری برادرها تغییر میخورند. اساسش منافع شخصیشان است. یا قدر میگن آیا کلش عملی میشه یا نمیشه؟ دا بنو پراتلونکو که معلومه شي چې کیږي او کنه دا به ډیره د مخوي چې موږ قضاوت وکړو. ولی یک گپ نو خو است. اوکی، همیشه موږ په خپل خبرونه کې نوې خبرې لرو. شارولې کابل بخش تنظیفاتش نفر کار داره، برو اونمونجا جذب میشی کار پیدا میکنی. دا ډیره ښه خبر ده چې زموږ ښار پاک شي او موږ په خپل ونده واخلو د خپل ښار په پاکۍ کې. خو و حالا میری وظیفه را میگیری یا نه؟ ولې نه؟ میفهمی که اصلا گپ چی است؟ نو دا به تراته وای چې خبر څه رقم ده او څه رقم کولای شم البته ولاړ شم. گپ صحیح است که شارولې کابل تصمیم داره همین نفرای را که تعدادش برات گفتم بگیره، بر از اینا 3000 افغانی ماهانه معاش بده و به طور استثنایی برشان کوپون هم میده و لباس هم میده. اوکی، شارولې داسې یو تصمیم نیولی دی چې خپل هغه وګړي چې د ښار په پاکۍ کې ونډه اخلي زیاتې کړي او خدای دې وکړي چې زموږ ښار په رښتیا هم پاک شي. بسیار گپ زدی. داودشاه ملبان که او هم چیز به گفتن داره. د کابل ښاروالۍ د روابطو او اسنادو د لوی رئیس محمد عمر نعیمیار په وینا د ښار د تنظیف او پاکولو د ریاست کارکوونکو ته به له 3000 افغانیو څخه زیات معاش، کوپون او لباس ورکول کیږي. دا چې د کابل ښاروالۍ د کارکوونکو د کموالي سره مخامخ ده، په دې اکله دوی وویل شاروالی کابل نظر به وسط کشور پیدا کرده و نظر به طرفین نفوس که در حدود 4 میلیون نفر تشکیل میده در شهر کابل مشکلات از نگاه تنظیف ما داشتیم. خب یک مقدار اگر بگیم که همکاری‌های شهروندای ما هم کم است، وسایط هم ما کم داریم، به این اساس مقام شاروالی تصمیم گرفت تعداد پرسنل تنظیفاتی رو زیاد بسازه. حدود 500 نفر با امتیازات خوب ما جذب می‌کنه. خو ځینې خلک چې دوی ته د کار په اړه مراجعه کوي هغوی شکایت لري چې کار ته د منلو په خاطر
واسطه او شخصي پیژندګلوي پکار دی. د دې سوال په جواب کې محمد عمر نعیمیار زیاته کړه. با معذرت شاید حرف دقیق نباشه به این معنا که اگر به این دروازه ما ریاست اسناد اعتماد مقام شهرولی برایشان باز است و دائم خصوصا اگر به همین نام به همین عنوانی که بیاین پرسنل خدماتی ریاست تنظیف شود در آن واحد مراحل اداریشان طی میشه و هیچ وقت ما جواب منفی ندادیم. اگر بیاین و به حساب بستای رسمی و یا بستای بلندتر بخوایم دفعه ما امکانات نداریم، کمبود نداریم، شاید معذرت خواسته شده باشه. د محمد عمر نعیمیار په وینا هغه خلک کارته ګمارل کیږي چې سن یې له 800 کلو څخه کم او له 80 کلونو څخه زیات نه وي او په فیزیکی لحاظ باید د دې کار توان ولري. آمنه جان بیا که بریم از شاروالی به طرف وزارت دفاع چی گفتیده میگم؟ حالتا بتسو که مجیب جانه در روزنامه ها و در جراید خوب میگن که دولت امریکا با اردوی ملی که مربوط وزارت دفاع میشه 5 مرکز نظامی یا پایگاه میسازه. با کم زایکی؟ در هرات و در قندار و در چند ولایت دیگه جمع در کابل و میفهمی که چند مصرف میشه در این مراکز؟ نه دابان بابایی؟ حدود 1 میلیارد دلار در این مصرف میشه که وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون خود بودجه از این مسئله را یعنی پولشه که آیا ای اجرا شوه یا نه را برای کانگره امریکا یا به مجلس امریکا پیشنهاد کرده. نور معلومات به مختتص را کی مجیب جانه؟ مثل که ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع که فعلا در هرات هستن در خط تلفن همراه ما فعلا تماسش برقرار است. میشه که ما بپرسم که آقای عظیمی اصلا مسئله از چی قرار است؟ در واقع یک سوء تعبیر وجود آمده به این معنا که از خبرت احساس میشه که یک 5 مرکز نظامی جداگانه ساخته میشه، در حالی که طور نیست. این بودجه برای اکمال شدن یا به پایانی رسیدن 5 قلوبوی ملی، 4 قلوبوی ساوی، 1 قلوبوی مرکزی است که تقاضا شده از طرف دولت امریکا است. عظیمی صاحب آیا کار از این مراکز شروع شده و ای که خود وضعیت این مراکز چگونگیشان در این مورد برای ما معلومات داده میتونین؟ این قلوبوها تاسیسات بسیار مدرنی دارن. مثلا از جمله در حال حاضر اسپکتیا و قندار ما با کمپانی خارجی قرارداد کردیم و مزارع در حال کارن و همچنین هرات قرارداد شده که هنوز کارش شروع نشده. اینا تاسیسات بسیار پخته و اساسی برای مرکز قماندانیت ها، کاخوش های عساکر، حمام های نسبتا اصلی برای عساکر، میدان های انداخت و پلیگون های انداخت و همچنین میدان های تعلیم و این تاسیسات است که با استفاده بشه. و آخری سوالی که گفته میشه اردوی ملی که در نظر است به تعداد 70,000 نفر در آینده تشکیل شود، روی مسئله تعداد افرادش تجدید نظر شده. آیا این مسئله واقعیت داره؟ موضوعی که جدیداً زیر بحث هست نیست که آیا این 70,000 نفر به یک دفاع مستقلانه کافی هست یا نه. این مفکوره ایجاد شده که این تعداد کافی نخواهد بود در آینده و میشه یک طرح دومی را ما برای انکشاف اردوی ملی تا سطح 150,000 نفر داشته باشیم که از تجهیزات هوایی و زمینی برخوردار باشه تا بتونه به یک دفاع مستقلانه خودش عمل کنه و ضرورت بقای خارجی نداشته باشه. د دفاع وزارت د ویان ظاهر عظیمی ځانګړې وینا و چې د خبر سره ترسره کړله. بله، در مورد چی نگفتی او را هم گفتی؟ البته د هغه مرکزونو په حق چې امریکا غواړي په افغانستان کې جوړ کړي. بله، و آمنه میگن که حالا خب گپ جور کردن و بازسازی و این گپا شد نه؟ کشور ژاپن هم تصمیم داره که 10 پروژه را در افغانستان در مناطق دوردست پروژه های بازسازی و عمرانی را بسازد. او که مجیب جان دغه پروژو تړون د چهارشنبه په ورځ د جاپان په سفارت کې لاسلیک شو. و رفته بودین شما اونجا؟ اول ته زرغونه روشن تللی و نور معلومات از زرغونه روشن مشنوید. د بیا رغونې د لس پروژو تړون د جاپان د هیواد د سفیر او د 9 ملي مؤسسو ترمنځ لاسلیک شو. په خبري غونډه کې چې د جاپان د سفارت په تالار کې جوړ شوی و، لومړی د جاپان سفیر ایرو ایکوادا د دې مرستې څرنګوالي په اړه وویل. 10 projects were signed today. A total amount of 761. امروز قرارداد ده پروژه به ارزش مجموعی $761,501 آمریکایی مساعدت دولت ژاپن برای مردم افغانستان عقد گردید. این پروژه ها در 9 ولایت یعنی بامیان، غور، کابل، کندهار، کندوز، لغمان، لوگر، لرستان و پکتیکا مورد تطبیق قرار داده می شود و این پروژه ها به خاطر ساختمان و بهبود 7 باب مکتب
کمک برای مرکز آموزشی حرفه‌ای، احیای مجدد سیستم آبیاری و احیای مجدد سرک می باشد. د جاپان د سفیر په وینا په دې مرستو کې د څلورو ښوونځیو د بیا جوړونې کار چې د هغه جملې نه د پکتیکا ولایت د جانخیلو په ولسوالۍ او د لوګر ولایت د پل علم د لومړنیو ښوونځیو کار هم په همدې پروژو کې شامل دی. همدارنګه د لغمان ولایت د قرغانې د ولسوالۍ د اوبو رسولو د سیستم د جوړولو او د محلولونو او معیوبینو لپاره یو د زده کړې مرکز هم جوړیږي چې زیاتره دا شمیر پروژې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې هغه ځایونه چې خلک د اساسي خدماتو نه محروم دي په لاره اچول شوي دي. په دې اکله اکوادا وایي The Japanese government supports comprehensive reconstruction. دولت ژاپن پروژه های نظامی بازسازی را حتی در دور افتاده ترین ساحات این کشور تحت پوشش کمک هایش قرار می‌دهند. به علت جنگ های داخلی مردم افغانستان از زیربناها و خدماتی که پاسخگوی نیازمندی های اساسی بشری باشد محروم بودند. به خاطر نیل به هدف استقرار صلح و ثبات در افغانستان احیای مجدد زیربناها و تقویت منابع انسانی حیز اهمیت خاص می باشد. برای اینکه این معمول برآورده شده بتواند دولت ژاپن بر اهمیت اعمار مکاتب به خاطر ایجاد سهولت و محیط مناسب تعلیمی نه تنها در شهر بزرگ بلکه د سهولت و محیط مناسب تعلیمی در مناطق دور افتاده نیز تاکید بنماید. د ډول وړ ده چې دغه تړونونه د لاسلیک نه مخکې د جاپان سفیر د څلورو ارادو بسونو مرسته د کابل د منځني طب د انستیتوت سره وکړه. خب قراردادش امضا شد. خدا کنه که ببینیم که چه وقتی درست تکمیل میشه و مردم از این بهره برداری میکنن و میگن که مانع گردهمایی گفته میشه که هرات د امنیت است. مجیب جانه دا په داسې وي چې د هرات په ولایت کې د امنیتي ستونزو له امله کومه غونډه چې غوښتلې چې وکړي هغه کسانو په ځنډ ولوېده. خب اونم گپ ما هم گفتم نه و با گزارش خبرنگار محلی ما از هرات تعدادی از مردم میخواستن که به نفع حامد کرزی کاندیدای ریاست جمهوری یک گردهمایی کنن، یعنی گپ بزنن بگن حامد کرزی اینطور است یک گردهمایی بکنن، ولی پلیس و افراد امنیتی اونا را اجازه ندادن. نو دا چې ولې دوی ته اجازه نه ده ورکړې، زموږ همکار اجمل خالقیار چې د هرات په ولایت کې دی موږ ته یو رپورټ رسولی. از راهپیمایی کمپاین تبلیغاتی حامد کرزی جهت تبلیغات ریاست جمهوری از سوی قماندان امنیه ولایت هرات ممانعت به عمل آمد. این که چه مسائل باعث جلوگیری از راهپیمایی گردیده سخنگوی دفتر تبلیغاتی حامد کرزی در رابطه میگوید. البته احساسات مردم و علایق مردم نهایت قابل گرم بود. منتها نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت اونا فعلا معذرت خواستن تا زمینی اجتماع بزرگ این موثر نگردید که در جاده ها یا شکل مسالمت‌آمیز گشت و گذار کنند. منتها و اجتماع به دفتر کمپاین آمدن و این جمع در دفتر کمپاین سخنرانی‌های متعددی به عمل آمد. در این حال قماندان امنیه ولایت هرات جنرال ضیاءالدین محمودی در مورد دلایل جلوگیری از این راهپیمایی میگوید. این در حال است که برای دومین روز پی در پی از طرف هواخواهان محمد یونس قانونی کاندیدای دیگر ریاست جمهوری در ولایت هرات راهپیمایی صورت گرفته است. اجمل خالقیار سلام وطندار ولایت هرات. که مجیب جانه د هرات ولایت نه به اوس لاړ شو د زابل ولایت ته چې هلته هم یو نوی خبر دی. از زابل تا هرات خو بسیار راست، ولی بگو که گپ اصلی چی است؟ اصلا خبر داشته چې د زابل په ولایت کې البته د خاک افغان په ولسوالۍ کې د شاروال په دفتر باندې یو حمله شوې و. از طرف کی؟ دا حمله د ناپېژندل شویو کسانو لخوا شوې ده چې په هغې کې څو تنه سرتیري هم وژل شوي دي. و گزارشات رسیده حاکی عزیز که وقتی که حمله کرده بودن جنگ شده و این جنگ تا بعد از ظهر چهارشنبه هم دوام داشته و نورالله نوری از ولایت قندهار در این مورد گزارش میده. د زابل ولایت د خاک افغان پر ولسوالۍ باندې د چهارشنبه په شپه د طالبانو لخوا د برید په ترڅ کې 3 تنه دولتي عسکر مړه شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د زابل ولایت د امنیت آمر ډګروال جیلانی خان په وینا چې د چهارشنبه په شپه د خاک افغان پر ولسوالۍ باندې
د تقریبا 120 تنو وسلوالو طالبانو لخوا برید وشو چې د دې برید په ترڅ کې 3 تنه دولتي عسكر مړه او 2 تنه ټپيان شوي دي. طالبان فشاشول او د هغوی څخه هم 4 تنه مړه پاتې شوي او 3 تنه نور یې د وسلو سره لاس په لاس ژوندي نیولي دي. جلانی خان دا هم وویل چې دغه برید کوونکي د خاک افغان پر ولسوالۍ باندې تر برید کولو مخکې یو نږدې کلي ته ورغلي وو او د کلیوالو څخه یې د ډوډۍ غوښتنه کړې وه. دی وایي چې کلیوالو لیدلي وو چې له هغوی سره په موټرانو کې 100 تنه پنجابیان هم ملګري وو. نورالله نوري، سلام وطنداره، کندهار. خب آمنه جان، در مورد زابل و حمله تعداد افراد مسلح به تعمیر شاروالی ولسوالی خاک افغان و ولایت خود شنیدیم و حالا میگن که آمنه باید بیایه و خود واکسن بکنه. نه مجیب جان، دا واکسن ده ماشومان لپاره ده، البته ده گزن واکسن چه سور از وړاندې په افغانستان کې په ټول هیواد کې ما تو میخواستم که خودت داینده فلج نشی. یا برات گفتم واکسن فلج اطفال در سراسر افغانستان آغاز شده و این پروسه را یکی از همکارای ما تعقیب کرده در ولایت تخار. البته عطاالله عبیدی ده تخار له ولایت څخه. دور دوم خزانی کمپاین وسیع فلج اطفال در شهر طالقان و تمام ولسوالی‌های ولایت تخار برای انداخته شد که در این مورد دکتر عبدالرحمن کوردیناتور ولایتی کمپاین واکسیناسیون ولایت تخار میگوید. در این کمپاین ما اطفال مورد هدف ما 2,97,577 نفر است. البته اینا کلی زیر 5 سال است. ما میخوایم این اطفال واکسین بکنیم. قابل یادآوری است که کمپاین واکسیناسیون از تاریخ 7 میزان شروع و مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. عطاالله عبیدی، تخار، سلام وطندار. مجیب جان، د واکسین پاک لخو مو راپورت واورید. اوس دا راته وایي چې ته د واکسین ډارېږې او که نه؟ والا خورد که بودم بسیار گریه میکردم وقتی واکسن میشدم، ولی حالا از پیچکاری بسیار میترسم. منتها دا د ګرځن واکسن پیچکاری نه لري، صرف 2 قطرې دي چې د ماشین په خوله کې تصول کیږي. ما یادم نمانده از طفلیم که چه رقم ما واکسن شده بودم. به هر صورت مثل که وقت برنامه ما خلاص شده. شنونده‌های عزیز، آمنه بابک و من مجیب خلوتگر شما را به خدا میسپاریم. خدا کنه تا پایان برنامه با ما بوده باشین. پس چی بگویم آمنه جان؟ د تل پشان محترم اوریدونکو ته وایي چې د باخبر د خبرونه سره با خبر باشید.